نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. درنو قدرمنو دوستانو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. څنګه استئ؟ وخت او شپې په خیر سره تیریږي. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو. د نن ورځې درس ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. نننی درس دا بسم الله الرحمن الرحیم التراکیب النحویه، نحوي جوړښتونه یعنی جملې د ګرامر له اړخه په څه قسم جوړیږي، نو هغه په دې درس کې وایو انشاءالله. الوحدة الثالثة، دریمه برخه، الدرس الخامس عشر، پنځلسم درس. التدریب الاول، لومړنی تمرین. تبادل السؤال والجواب مع زمیلک فکما فی المثال. وای د خپل ملګري سره پښتنه او همدارنګه سوال و جواب کوي لکه څنګه چې په مثال کې ده. مثال وای چې طالب الاول هل تسکن فی بیت، دغه مثال ده. بیت کور. پښتنه کوي چې لومړی شاګرد پښتنه کوي، لومړی زده کوونکی چې هل تسکن فی بیت، آیا ته په کور کې اوسیږي؟ دویم شاګرد ځواب ورکوي چې نعم هو اسکن فی بیت، زه په کور کې اوسیږم. منګه دغه سوال مثلا نور جملې هم پکې استعمالو شو، یا په بل شکل دا سوال هم کولی شو، یا بله کلمه هم استعمالولی شو. مثلا زه وایم چې هل تسکنو فی المدینه، آیا ته په ښار کې اوسیږې؟ بل ځواب راکوي چې نعم اسکنو فی مدینه، هو زه په ښار کې اوسیږم. بیا ورنه پوښتنه کوم چې هل تسکنو فی شقه، آیا ته په شقه کې اوسیږې؟ هغه به جواب راکوي چې نعم اسکنو فی شقه، او که په کور کې اوسیږي بیا به وایي چې اسکنو فی بیت. نو ډېر اسانه انشاءالله، ډېر اسانه تمرین ده. لومړی تمرین ته راځو چې هل تسکنو فی شقه، جواب که نعم بیا به وایي چې نعم هو، آیا ته په شقه کې اوسیږي؟ نعم هو اسکنو فی شقه، زه په شقه کې اوسیږم. الثانی هل تسکنو فی حی الجامعه، آیا ته د پوهنتون په کلي کې اوسیږي؟ که چیرې ځواب مثبت نو نعم به وي، نعم انا نعم اسکنو فی حی الجامعه، زه د پوهنتون په کلي کې اوسیږم. بیا الثالث ترازو هل تسکن فی حی المطار، آیا ته د هوایي ډګر په کلي کې اوسیږي؟ نعم اسکن فی حیة المطار، زه د هوایي ډګر په کلي کې اوسیږم. الرابع هل تسکن فی بیت، آیا ته په کور کې اوسیږي؟ نعم اسکن فی بیت، زه په کور کې اوسیږم. التدریب الثانی، دریم تمرین. هاتی جملا کما فی المثال، وای جملې راوړئ لکه څنګه چې په مثالونو کې دي. مثال کې موږ مثلا کلمه راکړې، نو موږ دې نه څنګه کولی شو چې مثلا مثال یې موږ ته یو راکړی او لاندې کلمات یې راکړي، موږ څنګه کولی شو چې جمله ترې جوړه کړو. لکه مثال اول موږ ته راکړی چې داسې جمله جوړه کړئ. ښه مثال چې ده الشقه. مثال اريد شقة من فضلك، أريد شقة من فضلك أو من فضلك.
زه شقه غواړم، یو کس ته ورځي مثلا اجاره د شقې اخلي، اجارت یې اخلي د شقې، ورته چې اريد شقه من فضلک، زه شقه غواړم مهرباني وکوه. که چیرې اخلي مثلا په اجاره باندې او که په بیه باندې اخلي یو شی ده. ښه لومړی مثال موږ راځو څنګه حلو. اريد ثلاجة من فضلک، ثلاجة من فضلک. اريد سجادة من فضلک، زه یخچال غواړم مهرباني، او بل ورته چې زه فرش غواړم که مهرباني وکړي ماته یې راکړي. اريد ستارة من فضلک، زه پرده غواړم. دکاندار ته وایي چې اريد ستارة من فضلک، زه ستاره پرده غواړم. یا بل شوي اريد الحاسوب من فضلک، زه کمپیوټر غواړم مهرباني وکوه. اريد الهاتف من فضلک، زه موبایل غواړم چې په ما باندې خرڅ کړي، مهرباني وکړي ماته موبایل راکړه. اريد سیارة من فضلک، زه موټر غواړم. نو ډیر زیات مثالونه تاسې راوړلی شئ. اريد کتابا من فضلک او اريد کتبا من فضلک، زه کتابونه غواړم. اريد کراسه من فضلک، زه کتابچه غواړم. اريد قلما من فضلک، زه قلم غواړم. نو همداسې ډیر مثالونه اسانه ده. الرابع اريد مرأة من فضلک، زه یې نه غواړم مهرباني وکوه. اريد اریکة من فضلک، زه څه غواړم چوکۍ او یا کوچ غواړم مهرباني وکوه. نو ډیر اسانه ده. یعنی څنګه ته یو شی طلب کولی سي، څنګه د هغې غوښتنه کوې، څنګه وایي. لکه انګلیش کې چې وایي I want to a pen مثلا، نو اريد قلم من فضلک داسې. نو ډیر اسانه ده. الوحدة الثالثة دریمه برخه. الدرس الخامس عشر پنځلسم درس. التدريب الثالث دریم تمرین. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، د خپل دوست سره او د خپل ملګري سره یو بل نه پوښتنې وکوئ لکه څنګه چې په مثال کې ده. مثال طالب الاول لومړنی زده کوونکی پوښتنه کوي چې هل تسکنو فی بیت، آیا ته په کور کې اوسیږي. هغه چې مخکې موږ درس ویلی هغه ټول په نام سره و، یعنی مثبت جواب ورکو. یې پوښتنه کوي آیا ته په کور کې اوسیږي، هغه ورته ویلی هو زه په کور کې اوسیږم. اوس دا سرچپه دی هغې دي. دلته ټول هغه ځوابونه منفي دي، وایي چې نه زه په کور کې نه اوسیږم. پوښتنه کوي آیا ته په کور کې اوسیږي، جواب ورکوي نه زه په کور کې نه اوسیږم، زه په شقه کې اوسیږم. بیا پوښتنه کوي آیا ته فی حیة الجامعه کې اوسیږي، هغه ورته نه زه د هوایي ډګر په میدان کې اوسیږم. نو داسې منفي اړخ دی د جملې. ښه هل تسکنو فی بیت، پوښتنه کوي آیا ته په کور کې اوسیږي، هغه ځواب ورکوي دویم شاګرد چې لا اسکنو فی شقة، زه په شقه کې اوسیږم په کور کې نه اوسیږم. ښه دا موږ څنګه حلو. پوښتنه کوي چې حل ګوره په هر یو عادت کې چې دا دوه عکسونه دي، دوه کلمات دي، نو موږ یو پوښتنه کوو بل موږ ته ځواب ورکوي چې نه زه په شقه کې نه اوسیږم، زه په کور کې اوسیږم. مثلا وایو چې هل تسکنو فی شقه، آیا ته په شقه کې اوسیږي، هغه موږ ته جواب ورکوي چې لا زه لا به ورکوي. ولې ځکه هغه وایي زه په شقه کې نه، لا اسکنو فی بیت، نه زه په شقه کې نه اوسیږم په کور کې اوسیږم. الثاني هل تسکنو فی حی الجامعه، آیا ته د پوهنتون په کلي کې اوسیږي، جواب یې څه ورکوي چې لا اسکنو فی حیة المطار، زه د هوایي ډګر په کلي کې اوسیږم. الثالث هل تسکنو فی مکه، آیا ته په مکه کې اوسیږي، لا اسکنو فی المدینه، زه په مدینه منوره کې اوسیږم. الرابع هل تسکنو فی المدینه، آیا ته په مدینه کې اوسیږي، لا اسکنو فی مکه، زه په مکه کې اوسیږم. ډیر اسانه ده انشاءالله. یعنی د منفي اړخو د جواب، پورته مثبتو دا منفي. التدریب الرابع څلورم تمرین. تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال، وایي د خپل دوست سره د سوال او ځواب
وکوئ لکه څنګه چې په مثال کې ده. مثال کې څنګه ده؟ مثال اول طالب الاول وی چې ماذا تريد لغرفة النوم، د خوب اتاق لپاره ته څه ته ضرورت لري او څه غواړي. طالب الثاني دویم زده کوونکی وایي چې اریدو ستاره، زه د خوب اتاق ته څه غواړم؟ پرده غواړم. ډېر اسانه ده. ښه دا نور مثالونه موږ حلو چې ماذا تريد للمطبخ، ته د اشپزخانې لپاره څه غواړي؟ طالب ثانوي چې اریدو ثلاجة، زه ثلاجه غواړم. بیا سره رقم پوښتنه کوو ماذا تريد لغرفة الحمام، للحمام مثلا وي آیا ته د حمام لپاره څه غواړي؟ هغه وایي چې اریدو سخانه من فضلک، زه سخانه غواړم. ډېر اسانه ده. سخانه د اوبو ګرمولو ته او ګرمي چې ورته وایي، اوبه چې ګرموي په حمام کې. ښه شپږم څو ده؟ څلورم ترازو. ښه دا وایي دریم ترازو الثالث ماذا تريد لغرفة الجلوس، د غرفة جلوس لپاره یا د کیناستو اتاق لپاره څه غواړي؟ اریدو اریکة من فضلک، زه هغه کوچ غواړم، مهرباني وکړه. څلورم دا نور ځان سره خپله حل کوي، ډېر اسانه ده. الوحدة الثالثة دریمه برخه الدرس الخامس عشر پنځلسم درس التدريب الخامس پنځم تمرین تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. د خپل دوست سره یو بل نه پوښتنه کوي لکه څنګه چې په مثال کې ده. مثال څنګه ده؟ کم غرفة في شقة، په شقه کې څو کوټې دي؟ طالب ثانوي في شقة 5 غرف، په شقه کې 5 څه دي؟ کوټې دي. ښه بیا پوښتنه کوي في أي دور شقة، شقه په کم پوړ کې ده؟ في دور الخامس، په 5م دور کې ده. نو داسې به موږ جوړو. ښه څنګه جوړو؟ ده اول خو ورته وایي چې ښه کم غرفة في شقة، كم غرفة في شقة، في شقة 4 غرف، سو په شقه کې څو کوټې دي؟ په شقه کې 4 کوټې دي. في أي دور شقة، په کوم دور کې شقه ده؟ في دور الرابع، په 4م پوړ کې شقه ده. اسانه ده. ښه کم غرفة في شقة، په شقه کې څو کوټې دي؟ في شقة مثلا في شقة 5 غرف، په شقه کې 5 کوټې دي. في أي شقة، في أي دور شقة، شقه په کم دور کې ده؟ في دور الثالث، په 3م دور کې ده. کم غرفة في شقة، په شقه کې څو کوټې دي؟ في شقة 5 غرف، په شقه کې 5 کوټې دي. 5 غرف 5 کوټې دي. في أي دور شقة، په 1م دور کې شقه ده؟ في دور الثاني، په 2م دور کې. ډېر اسانه ده. پوښتنه کوي چې کم الرابع 4م کم غرفة في شقة، په شقه کې څو کوټې دي؟ في شقة 4 غرف، په شقه کې 4 کوټې دي. في أي دور شقة، شقه په کوم دور کې ده؟ في دور الأول أو الدور الأول، په لومړي پوړ کې ده. ها ډېر اسانه ده. ما ټول درته حل کړه. التدريب السادس شپږم تمرین هات جملا كما في المثالين، وای داسې جملې راوړي لکه څنګه چې په مثال په 2 مثالو کې دي. مثالین یعنی 2 مثالونه، لومړی مثال دویم مثال. ښه مثال څنګه ده؟ لدینا شقة جمیله، موږ سره ډېرې ښایسته
شقې شته. لدینا بیت جمیل موږ سره ښایسته شقه شته. مثال ثانی لدینا بیت جمیل موږ سره ښایسته کور شته. هلته شقه ده مثال ورکړی او دلته بیت ده. موږ دا جوړو. څنګه جوړو؟ لدینا اساس موږ سره څه شته؟ اساس جمیلات او جمیل. لدینا اریکة جمیله موږ سره ښایسته اریکه شته. لدینا فرن جمیل موږ سره ښایسته فرن شته. فرن چې ته ویل کېږي؟ نو فرن هغه د برق نغري ته برقي نغري ته ویل کېږي. لدینا سجادة جمیله موږ سره سجاده جمیله شته. لدینا سخان جمیل موږ سره سخان ښایسته شته. که مثبت که مؤنث او مذکر مثلا نو هغه لپاره بیا لکه سجاده دلته مؤنثه کلمه ده یا مؤنثه کلمه ده نو دلته جمیله ورته راځي. نو که مذکر بیا جمیل ورته راځي. لکه سخانا جمیلا سخانه ښایسته سخان جمیل. مثلا وایي چې دلته چې لدینا غرفة جمیله موږ سره ډېر ښایسته اتاقونه شته. ګوره جمیله راغله. ډېر اسانه ده انشاءالله. دا و دوستانو زموږ د نن ورځې درس. تر بیا مو په پاک او مهربان الله سپارم. پاک الله مو مل شه. ورځ مو نیکمرغه. نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا ول قرآن درب کتاب.